وتواصوا بالصبر باطنی صفات ور جوړي زړه ور جوړي د صبر توصیه د تکی ورتوای چې ګوره پر دین باندې به تکالیف در تراسي خو ته به پر دینی تکالیف باندې صبر کوي د بے صبری به کار نه اخلي د یو تکلیف په خاطر باندې به د الله تعالی دین ته شان نه ګرځي د رب دین به نه پرېږدي دا د مؤمن علامه ده دا چې چا کول دغه الله تعالی د انسان خلاص دي ګوري وس دی آیت مبارک کی الله جل جلاله د الله تعالی د عذاب خلاص خلق اول صفت دا ورته خپل عقیده به جوړي دویم صفت دا ورته چې خپل عمل دی اصلاح دریم الله تعالی بلا کوي په دې ورسته به د بل مسلمان خیر خوایي غواړي کم سړی چې د بل مسلمان په خیر خوایي پسې وو دغه سړی نیک دی د الله تعالی د عذاب خلاص او کم سړی چې د بل مسلمان په خیر خوایي باندې نو پسې دا سړی تباہ دی حلال حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل شاګرد ته توصیه کوي قرآن پاک ګور الله تعالی بلا کوي په الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ایمان و عمل صالح بکې ورسته الله تعالی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا الله د عذاب خلاص خلق څوک دي کم سړی چې بل مسلمان ته د خیر وصیت کوي کم سړی چې بل مسلمان شیګړې ترابولي د خیر لارې ترابولي دغه خلق د الله تعالی د عذاب خلاص کامیاب خلق او کم سړی چې بل مسلمان د باطن اصلاح کوي وتواصوا بالصبر باطنی صفات ور جوړي زړه ور جوړي د صبر توصیه د تکی ورتوای چې ګوره پر دین باندې به تکالیف در تراسي خو ته به پر دینی تکالیف باندې صبر کوي د بے صبری به کار نه اخلي د یو تکلیف په خاطر باندې به د الله تعالی دین ته شان نه ګرځي د رب دین به نه پرېږدي دا د مؤمن علامه ده دا چې چا کول دغه الله تعالی د انسان خلاص دي ګوري وس دی آیت مبارک کی الله جل جلاله د الله تعالی د عذاب خلاص خلق اول صفت دا ورته خپل عقیده به جوړي دویم صفت دا ورته چې خپل عمل دی اصلاح دریم الله تعالی بلا کوي په دې ورسته به د بل مسلمان خیر خوایي غواړي کم سړی چې د بل مسلمان په خیر خوایي پسې وو دغه سړی نیک دی د الله تعالی د عذاب خلاص او کم سړی چې د بل مسلمان په خیر خوایي باندې نو پسې دا سړی تباہ دی هلاک دی حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه خپل زوی ته وصیت کی امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب الوصیت پر کتاب لري وصیتونه یې لیکلي امام سم مبارک د مرتضی په مذهب زوی ته وصیت کی ورته وایي چې ان رجوت السعادة فی دینک ای زویه که دې دا خوښوي چې ته په دین کې په نیکبخته انسانانو کې سې نو زما یو څو خبرې عملي که که دې دا عملي کړلې الله تعالی به دې په نیکبختانو کې شمار کړي اوله خبره د تقوا ورته کوي د خدای وبېرېږ دا دومره غټه خبره ده چې د هغه یوه خبره خلاصېدل نه لري که یې سړی عملي کوي د الله جل جلاله څخه بیره وکړه د خدای بیره خورا ګران شی دی او د خدای بیره خورا اهم عمل دی ډیر مهم عمل په اسلام کې دا دی چې د سړي زړه ته د خدای جل جلاله بیره ورولوېدل زموږ تاسو پښتانه خلک څه وایي وایي د هغه چا څه مه بیرېږه چې د خدای بیرېږي د هغه چا څه وبېرېږه چې د خدای نه بیرېږي که د الله بیره د سړي په زړه کې ولوېدل دا سړی په هیڅ طور باندې بیا د مسلمان حق نه خوري دا په هیڅ طریقه باندې بیا یو مسلمان ته په لاس او په خوله ضرر نه رسي دا په هیڅ طریقه باندې د الله تعالی عبادت نه پرېږدي خو د خدای جل جلاله وهم او بیرې په زړه کې ورولوېږي دا غټه خبره خو دا خورا ګران کار دی ما درته د الله تعالی خشیت زړه ته ور دا عجیب غریب کار دی روح البیان کې لیکلي دي یو ولی واقعه ذکر کی خپل یو مرید دی مرید ورته رالی ما بلوز ترجمه کیم دا ځایونه تیر سو الله وستور زیدل تمختن ترجمه کوم ترجمه کی تیر سو یو ولی الله ته یو خپل مرید رالی د مریدی لپاره وای ما مرید کا هغه چې دا مرید کی د مریدی ورسته متصل ارتویل ولته خلیفہ هم یې زما خواسته خبستار کامیابی حاصل کړل ته ځان نور خلق پیدا کوا مریدان کوي کله کله دا سوي کنه
یو سړی چې خپل کمال حاصل کی نیک انسان وي نو بل سړی چې د یو چاته چې ورسي د مریدي دپاره د بیعت دپاره په دا یوه وظیفه باندې د دې ولی الله او د دې پیر هغه خپل مقام ته ځان رسولی سي بل سړی به بې کماله سړی دی 100 کاله به مرید وي وظیفې به کوي خو خپل مقام ته به ځان نسي رسولی حضرت علامه اشرف علي تهانوي حکیم الامت دیوبند علماء کرام او استاد مرشد مقتدا خپل کتاب کې لیکي وای ما د هندستان په مدرسه دارالعلوم دیوبند کې 2 ګلان کړي وو دا یو ګل چې وو دا خپل پورته کېدی بس خالی ما وبور لکړې نور می کار نه پزوري خورا پر ود روانو چابک غټېری روانو دا بل کول چې وو دا کمزوري سپر پر مخ نتلی ما به انبارونه ورکول او مځکې به مې ورته اړولې او نازوي به مې ولمر او سایه به مې ورته جوړول خو پر مخ نه تلي دی مبارک وایي خلکو ته مې ویلی مال مثال د پیر او د مرید دغسې دي که په مرید کې کمال و د پیر د خوا خالص دا اوبه ورله کېدل غواړي که په مرید کې خپل کمال نه و چې پیر یې هر څه په وکړي کمال ته یې نشي رسولی سبا ولاړ شي بل ځای مرید چې ویاره دا پیر کې مې کمال نه و ته خپل په ځان کې کمال پیدا کړه ته په خپل ځان کې دغه عقیده جوړه که دغه قدر پیدا که چې ته کمال ته ورسېږې د پیر د خوا به خالص تا سره وظیفه موجوده وي ته خپله کمال پیدا که حضرت کاکا صاحب مبارک نور الله مرقده الشریف ما بل ورځم ترجمه کې یاد کړي د دې پښین پر سطح باندې چې مشهور ولی الله بزرګ تیر سوی دی د ګنګلزو کې زیارت دی حضرت کاکا صاحب مبارک د تقریبا د ټولي پښتني علاقې د دې صدر افغانستان پورې په طریقه عالیه نقشبندي شریف کې د تصوف امام او استاد دی په دې ګنګلزو کې چې زیارت دی یو ورځ یو چا راته ویلي وایي په پښین کې مې په دا مې پښین نه دی خوښ چې اولیا نسته په کښې کې مال چې په پښین کې کم رقم اولیا سته په ډېرو علاقو کې ما بل ځای نه دي پیدا کړي او ما ته نه دي معلوم خو دا چې ستا د زړه سترګې ړندې دي او د خپل وطن او د خپلې علاقې اولیا نه درته ښکاره کېږي دا ستا نقصان دی در قندهار چې تصوف تللي دي تاسو پوښتنه وکړئ د قندهار کې چې دا کوم مشهوره صوفیان اولیا خلفا دي دا د حضرت کاکا صاحب مبارک مریدان او خلیفګان دي او دلته چې په پښین کې دا کومې مشهوره طریقې دي مشهوره خلفا دي طریقتونه دي د طریقې عالیه نقشبندي شریف سره چې تعلق و نسبت لري پوښتنه وکړئ د حضرت کاکا صاحب مبارک خلیفګان دي یا د خلیفګان دي د حضرت لاله کاغا صاحب مبارک پوری د کاکا صاحب مبارک په خلیفګانو کې دي د خلیفګانو په خلیفګانو کې حضرت کاکا صاحب مبارک د حضرت مولانا محمد عیسی رحمه الله چې د کثی اخو حضرت مبارک بولی دغه خلیفہ دی د علماء او د اولیاء او د صوفیه مبارکان قصه کوي وای چې د دې څخه روان سو د مریدي د پاره ولزم مرید کېږم د دې پښینه سره روان سو نو خپل کمالدار انسان وای د کوړک پر غره چې وختي د افغانستان اولیاء او ته د نور وځلېدي اولیاء د علاقې ټول ورته په انتظار سول ولي او نور د اسمان پر مخ څل خره روان دي چې چیرې به ولاړ سي مولانا محمد عیسی رحمه الله مبارک ته ورغی هغه چې وای دا مرید کې د مریدي سره متصل ورته ځته خلیفہ هم یفسي خلک ورته ولدا چې څنګه جر خلیفہ کې ولدا سړی اور بل کړیو بوټي را جمع کړی و خاصې را جمع کړی وي پیلوځ ورته یې ما چې ماز د کاڼي ورته واله لطایف ټولې بلې سولې وره وخت زما نور وظایف ته ضرورت نه درلودي اولیاء خلق کې دا خلق وی روح البیان کې علامه اسماعیل حقیری مولا لیکلی دي یو ولی الله خپل مرید متصل د مریدي ورسته خلیفہ مریدانو اعتراض باندې وکړي د نور مریدانو ول زه د شلو کالو مرید یم بل زه د لسو کالو مرید یم زه د نکړم خلیفہ او دا سړی د متصل خلیفہ کی وای هغه پیر صاحب ورته ویلا چې تاسو د فرق ستا ول څه فرق مو دی و د په زړه کې د خدای خشیت بیرستا تاسو ظاهر اصلاح دی زړه ته مو د خدای بیره نه درلودلې چې د خدای بیره د زړه ته ولوېدل ته کامیاب یې بس بیا ستاره لپاره هر مقام لایق هغه زموږ د فرق نسته خو موږ هم د خدای بیریږو دیم د خدای بیریږو ول چې فرق مو نسته نو زه امتحان کوم یو چرګ راوختی یو مرید ته ورکې ول دا یې صدا سه حلال ک چې هیڅ څوک دې نه وویني پټي حلال کبرته در ما پر راوړ مرید چرګ واختی ولاړې د سپیو کنج کې ودرې دی هغه چرګ حلال کې برته راوړي بل مرید ته په بل چرګ په لاس ورکې وای دا یې صدا دې حلال کا چې څوک دې نه ویني یوازې ته هیڅ څوک دې نه وویني چې حلال کراوړ هغه یوړي چرګ حلال کې برته ورته راوړي
دا چې د تازه خلیفه کې د موریدي وروسته دستي چې دول دا د خدای بیریږي دا مورید ته چرګ په لاس ورکړي ول دا داسې ځای حلال کړه چې هېڅوک دې نه ویني برتیا راوړه مورید چرګ وړي و ټوله ورځ ګرځري ماښام رالی چرګ یې ژوندی په لاس کې راخستی هغه ورته یې ولې دې نه کړي حلال پیر صاحب یې ورته وایي وایي تا ول داسې ځای حلال کړه چې څوک دې نه ویني حلال یې کړه داسې ځای مې نه کړي پیدا چې هر ځای به ولیدلم خپل رب لیدلم الله جل جلاله لیدلم که به یو کونج ته نیام سولم چې ما دلته چرګ حلال کړم رب مې رایاد سو چې الله خو دې ویني خو دول داسې ځای حلال کړه چې څوک دې نه ویني نو خلیفه صاحب مریدان ته وایي ګور د دې سړي په زړه کې د الله تعالی خشیت داسې راسخ شوی که د بنده په زړه کې د رښتیاګو د خدای به هم راسي هغه سړی ګناه بیا نه کوي ولې ګناه خو چې ما او تا کوو د خلکو ځان پټوو شرمېږو په پټه یې کوو په غلا یې کوو خو په زړه کې چې دا پیدا سول چې خدای خو مې ویني او د ګناه چې ما ته عذاب راکړي سزا یې راکړي رب یې راکړي مخلوق یې نسي راکولی چې کله چې په زړه کې دا خوف و خشیت د الله تعالی رالی بیا ګناه نه درڅه کېږي بیا د مسلمان حق نه درڅه خوړل کېږي بیا غلا نه کېږي بیا غیبت نه درڅه کېږي بیا کینه و حسد و بغض نه درڅه کېږي ولې خو د الله تعالی خشیت دې په زړه کې رالی